بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د 2021 باره کې یو دوه ویډیوز موږ مخکې کړي دي 2021 پاکستان کې څنګه تیر شو او 2021 دنیا کې څنګه تیر شو اهم واقعیات باندې دوه ویډیوز کړي دي دی ویډیو کې بننه هغه مشهور پاکستانیان چې په 2021 کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې وفات شو پاغي باندې خبره کوو نو ډومبه شروع کوو نیلو بیگم د پاکستان یو مشهور اداکاره وا او د پاکستان د مشهور فلم سٹار شان مور وا نو دا وفات شو مشاهد الله خان چې د پاکستان مسلم لیگ سیاستدانو او په پارلمان په اجلاسونو کې به په خپل شهرونو باندې په مخالفینو باندې خټکونه کول او موجوده دور هغه ډیره ښه کسبه پکې کوله نو یو ویټرن پالیټیشن او یو ایکسپیرینس پالیټیشن هغه هم د دې دنیا نه کوچ کو علي صدپارا د پاکستان د کوه پیما چې کوم کوه پیما لیست ماونټینیرز دی هغه کې ټولو نه مشهور د علي صدپارا په دې 2021 کې د سړځای په موسم کې د کېټو سرکولو کوشش کو او په هغه کوشش کې چې کوم نه وفات شو مطلب دا رغه چې کوم جنون او هغه جنون کې د دنیا نه لاړ حسینه موین یو ډیره مشهوره د اردو ډراماټیسټ چې ډرامې د پی ټی وی لپاره هم لیکلي دي نو د ټي وی چینلو لپاره ناغیم د دنیا نه سترګې پټې کړې شوکت علي یو مشهور اردو ګلوکار هغه وفات شو اے رحمان یو معروف صحافي فاروق کیسر په څوک نه پیژني چې چا د پی ټی وی پروګرامونه کتلي نه هغه کې انکل سرګم چې وکمو چې هغه ځان ته بیا هغه د انکل سرګم هغه سیرا اچولې و ټول پاکستان کې مشهور نه هغه فاروق کیسر وفات شو بیگم نسیم ولی خان د پښتونخوا سیاست او پښتونخوا کې چې د خصوص سیاستدانانو کلم ذکر راځي نه بر بیگم نسیم نه شروع کیږي او بیگم نسیم د پښتونخوا ډومبای خزوا چې په مرکزی سیاست کې د ملک په لیول په سیاست کې دومره غټ جاندار کردار ادا کړو بیگم نسیم ولی خان چې د ولی خان خزوا ممنون حسین د مسلم لیگ د 2013 نه تر 18 پورې چې صدر پاتې شو ممنون حسین د پاکستان نه وفات شو ممتاز بټو چې کوم دی نو د پیپل پارټای یو سړیو په پخوا زمانہ کې د سند گورنر هم پاتې شو وزیر اعلی هم پاتې شو نو ممتاز بټو وفات شو دردانه بټ یو مشهور اداکاره و دا اوس په اهروای باندې د کامیډي د ډرامو کې براتله ډیره ښکلې اداکاري وه د کامیډي لپاره جوړه وه سردار عطاالله مینګل چې د مینګل قبیلي سردار هم نو هغه پخوانی د بلوچستان وزیر اعلی وفات شو عمر شریف نو په ټول سب کانټیننټ کې چې چېرته څوک اردو ګوري او د اردو ټي وي سره ریلیټډ پاتې شوی دی نو عمر شریف داسې نشي کېدی چې څوک خلک نه پیژني عمر شریف د پاکستان او د هندوستان د ډیرو زیاتو مشهورو خلکو فیورټ اکټر پاتې شوی دی هغه عمر شریف هم وفات شو ډاکټر عبدالقدیر خان ډاکټر قدیر چې د پاکستان دفاع ناقابل تسخیر جوړه کړې ده زموږ دپاره نیوکلیر بم جوړ کړو نو محسن پاکستان باندې مشهور ډاکټر عبدالقدیر د پاکستان د چوټي ساينسدانو هغه هم په 2021 کې د دنیا نه سترګې پټې کړې سهیل اصغر هم د پاکستان د ټي وي یو ښه اداکار هغه وفات شو ضیاء الدین صحافي او د مرکزی لیول یو صحافي د پرایم منسټر زو د داسې خلکو انټرویوز به کول او سیریس په تر دې پورې چې یو پیری ته ورته بنظیر بټو وی ضیاء صاحب آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہوتے ہیں نو دا ضیاء الدین چې صحافي دی وفات شو سید ریګیلانی چې کشمیر د آزادۍ د تحریک ذکر راځي نه امر سید ریګیلانی نه بغیر نیمګړی سید ریګیلانی هغه سپینګیری چې د ټول عمر د خپل کشمیر د آزادۍ لپاره بری تحریک کې کوم دینو صرف کو هغه وفات شو استاد مبارک علي خان چې کوم زمونږ ملک هغه مشهور قوال خاندانونه دي او قوالو هغه کې یو استاد مبارک علي خان هغه وفات شو او د سب کانټیننټ د ټولو مشهور اداکار دلیپ کمار چې د پیښور یوسف خانو او وروسته بیا دلیپ کمار شو نو دغه دلیپ کمار چې د بالیوډ سپر سټار پاتې شو او د بالیوډ د سپر سټارز فیورټ وو هغه دلیپ کمار هم د دې فاني دنیا نه سترګې پټې کړې او کوچ یې وکړو 2021 کې دې خلکو چې زمونږ په ژوند کې د دوی هغه څه ناسه کردار شته لکه مطلب دا چې موږ ټي وي کتلی دی نه دې خلکو سره زمونږ انټریکشن راغلی دی نو په یو لحاظ سره دا فنکاران او دا خلک چې دا زمونږ د ژوند دي صحیح نو دې خلکو د دې دنیا نه کوچ کو راتلونکی کال دی الله پاک د خیر وګرځوي ډېره مننه